امرؤ القیس یو شاعرو داغه شهرت ډیر شوی ډیر شهرت شوی دا نور شاعران چې د دوی چا تپوس هم نه کول نو د نور شاعرانو وی چې راشي د امرؤ القیس مړ کړي ټوله دنیا امرؤ القیس کوي او زمونږ اډو څوک نامنالي دا مړ کوي چې دا لار راته خالی شي لکه د یوسف علیه السلام رونو یوسف ته دا معامله ولې جوړه کړې وه چې ځکه د پلار منظور نظر دی مړ کوي چې دا د پلار نظر کرم په مونږ هم راتلي او دا پیشنګویي خو پلار مخکې نه ورته کړې وه چې یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین داسې چلې جوړ کړو چې دا امرؤ القیس مړ کړي بارې بوتلو راځه دلته یو مشاعره ده او هغې ته چې بوتلی دی رانیولی دی وجني یې هلکه ولې وی تا ټولې دنیا کې نامه ده او زمونږ څوک نوم نه علي مړ کو دی ویل مړ کوئ خو مې خو زه به درته یو بیت ویم دا به زما لوڼو ته امانت رسوئ ویل ډېره ښه ده نو د وعدې وفا دا شیم په عربو کې ډېر زیات سړی مړ کو شعر ووایه دی ورته وایي چې زما مړ کوي او کور ته لاړ شي نو زما دروازه کې آواز وکوي چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما یا بنت امرؤ القیس ان اباکما بس دا زما دروازه کې وایي سړی مړ کو دا قاتلان رااله او دروازه کې آواز وکړو چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما آلونو را منډې کې او دا دواړه سړي ونیوه چې وینیوه ویل ولې ویل تاسو زما د پلار قاتلان یئ مونږ کوم ځای قتل کړی دی ویل تاسو قتل کړی دی وینیوه رپورټ شو عدالت ته خبره لاړه عدالت دی جنکو ته وایي چې تاسو سره دلیل څه دی چې ستاسو پلار دی وجلی دی ګوان دی پې لیدلی هم دی دلیل څه دی ویل جی دا دواړه شاعران یو نیم بیتی وی نیم بیتی ا دې لږ ووایي په دې عدالت کې ورته یې هلکه ووایي وی یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اجنکی ورته وایي چې دې بیت سره بلا کړای نه لګي سوا د دینا چې قد قتل فقاتلا لداکما پلارم قتل شوی دی او قاتلان دا دواړه ولاړ دي یا دې دا شاعران دې بیت سره بل نیم بیته ولګي او یا دې بیت سره بل نیم بیته اډو لګي نه دا د عقل انتها و د عرب قاتل به قاتل په نیم بیت سره نیم بیت لګولو معلومولو نن په پاکستان کې قتل وکړه سرې سترګې ته ګرځه نور به پولیس رانیسي څه چل دی انټاروګیشن دی او انټاروګیشن دی او انټاروګیشن د خلقو په سرمنې وباسي او اصلي قاتل چې تاو کړی برید ګرځي سموده کې دلته دغه جوړېده دا اصلاحي کمیټه څه چل دی لکه دا امامان چې دي دا به د پولیس ته د علاقه کې ملزمان ښیي مولیان خدا سے خدای ساده دي ای پر پاسه دی جی بالکل بالکل به خای ز پر پاسه د مال خدایم خوار نه ک په خبره ځان پوي کوي دا حکومت خوم د لو بن در کوي او د مالت په خیر خیرات او زکات باندې ته امامت کې چې پالاکه کې یو سړی پولیس توغه قسم په خدای چې په محراب کې دي شهید کی په محراب کې دې مړ کې چې ښه ملا صاحب ته سی ډي توپ ته اوس په جومات کې کېناستې چې مونږ بس باندې بس سی ډي کې نو مال په آرام کې نه دا بالکل هم ولې وي او ویل والله زمون خو دې ته اډو دماغ نه وتلی ما وې 2 لکه محکمې دي حکومت سره سی آئی ڈی دا اسپیشل برانچ دے انٹیلیجنس دے کرائمز دے اینٹی کرپشن دے
دا محکمې په مفتو اربونه روپۍ تنخواګانې دي چې زه به سی ډي کار کوم په مالت کې. زه ورته نصیحت ولې نه کوم چې دی پولیس ته خیر، خپل فرض خو زما دا دي که. نو اصلي قاتل توکړی برید ګرځي او د پولیس انټاروګیټونه چې دي هغه پکې بے موره بے پدره بے مدره کیږي. عجیبه الفاظ باندې قاتلان معلومون. تاسو خیال راغی علماء لیکي چې هارون الرشید بادشاہ دی، یو وینځ سره ناسته خبرې کوي. ابو نواس یو شاعر دی، هغه ورغی چې د دې وینځ سره صفاتو کم په شعرونو کې نو مالا بدا بادشاہ سره کی ورننوته دی د وینځ ډېر صفاتونه میفتونه کړی دي، ا بادشاہ ورته کتلی نه. ابو نواس چې راووتو نو د هارون الرشید په دروازه یې ولیکل چې لقد ضاع شعري على بابكم، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا. اے هارون الرشید زما شعرونه ټوله بس او فضل شو ستا په دروازه کې، كما ضاع عقد على خالصا، لکه تا چې د سرو زرو امیل د خالصي وینځ په غاړه کې ضایع کړی دی، وینځ ته د سرو امیل اچولی دی، داسې زما شعرونه فضل شو لکه ستا د سرو امیل چې فضل شو د خالص وینځ په غاړه کې. پولیس ویلې بادشاہ ته چې صاحب په دروازه دا شعر ابو نواس ولیکلو. هغه ویل علیا ویني صحیح ورای ولی. پولیس ورغی او ابو نواس یې ونیول. ولې ویل بادشاہ دی غواړي دی چې دننه ننوتو نو لقد ضاع عین دی عین داسې نو عین نه لاندې خپه واله میټاو کړه. نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړه نو بیا څه پاتې شو؟ حمزه پاتې شو. حمزه خیال راغی چې دنه لاړو بادشاہ ورته دا تاسو لیکلي په دروازه. هغه ما صاحب څه لیکلي تاسو؟ وتعال دا لیکلي چې لقد ضاع عقد على خالصه. هغه قربان د سره من غواړم که بادشاہ په خپل وګوري نو شاید چې څه خبره کوي. چې بادشاہ راغی چې ګوري نو ضاع نه ده ضاع. لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصا. وړاندې ضاع معنا ضایع شو شعرونه زما په دروازه ستا کې چې همزن عین نه خپخ میټاو کړه نو ضاع معنا حمزه شو. نو بیا دا معنا شو چې په تحقیق سره خوند وکړو شعرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند وکړو امیل د سرو زرو په غاړه د وینځ ستا کې یو پیوالو سره به دنیا په بلا واړو. تاسو خیال ابو نواس ورکې د لسب انعام ډېر لوی انعام ولا ورکو بادشاہ او ابو نواس خوشحال شو. دا عالم د شعری دنیا په عربو کې او راجم شي د قران غوندي یو وړو کې صورت جوړ کړي. مونږ پښتو کې رحمان بابا زمانہ وا چاوي چې قران غوندي زم جوړول شي. زه اوس خدا بلا زمانہ دا سیبا دا کمیونسٹ سوشلسٹ نہیں جی روسی مزاج چینی مزاج لندنی مزاج امریکنی مزاج اس خدا مزاجو ندی کا پاکستان کے ټول مزاج دے د چا مزاج د روس دے د چا د چین دے د چا د امریکې دے د چا د برطانیې دے کنه جی اوس دا مزاجو ندی. مونږ کمیونسٹ
اوس هغه ورځ یو لوی سړی دی ما ته وایي چې مولانا صاحب تاسو چې وایي چې د اسمان چې دی قرآن کې راغلی دي چې دا چت دی نو لنټري چت دی مالاو دا لنټر دی نو ما ته وایي چې ګورئ جی 5 مرلو کیم چې چرته څوک لنټر واچي د هغې نه شګې باجري دومره بچي چې کوڅو کې پرته نو دا دومره لوی لنټر چې خدای پاک اچولی دی د دې هغه ملبسه شوه ما ورته وی چې خان خفه کېږي به نه سر خو دې د خره نه هم غټ دی خو عقل پکې بالکل نشته لکه چې بعضې سړو کې که تاسو ګورئ د خر سره ورپورې تړلي چې کوم سړی په خبره نه پوهېږي د هغه نه خر ښیي تاسو خیال راغی نو ما ورته وی چې تا سر څومره غټ دی او ته د اسمان ملبه نه وینې په ځمکه ویل چېرته ده مل دا غرونه دا د اسمان چې لنټر یې واچولو دا غرونه یې ملبه ده که نه اوی ویل والله اوس مې مال وګوره سیمټ پکې شته باجري پکې شته اوس پیمان وایي اوسپنه د غره نه وځي که نه وځي دا اوسپنه هم هغه لنټر نه فالتو شوی دې نه خو دومره لویه ملبه پاتې ده چې څومره اسمان لوی دی دومره ملبه لویه ده تر قیامته به د کائنات ته دا ملبه په کار راځي بس ویل زما د پلارم توبه ده ما ځان ته کمیونسټ وی خو نن پوه شو دا زمون خلکو عقل عزیزا الله چې چاته هدایت نه کړي هغه د پیغمبر په موجودګۍ کې پیغمبر ته ګوري او ښکاري ورته نه تاسو خیال راغی ګوري مولانا عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر دنیا ته دراتلو داسې مثالو لکه په یک دم تیاره کې چې 1000 واټ بلب ولګي یک دم تیاره کې نو چې یک دم تیاره کې رڼا جوړه شي نو د حیواناتو کې 2 قسمه دي یو حیوان داسې دی چې رڼا وګوري نو ورشي تر هغې ته نه لرې کېږي چې ځان پې ستی کی او یو حیوان داسې دی چې رڼا وګوري نظر یې نه لګي لکه پتنګ او خاپیرک پتنګ وګوره چې رڼا وګوري نو تر هغې ته نه خوا کېږي چې تر څو یې پې ځان قربان کړی نه او خاپیرک وګوره چې رڼا وګوري نو نظر یې نه لګي چېرته دیوال پورې نښتی چې بیا تیاره شي بیا راپاسي او د شپې ګرځي نو یکدم تیاره کې د 1000 واټ بلب و سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر او عثمان او علی پتنګانو ځان په قربان کړ او ابو جهل او ابو طالب او عبد الله ابن ابی ابن سلول دا وګورئ رڼا یې لیده او نظر یې نه لګېده ورته ښکارېدل تاسو خیال راغی بیا معجزات د دې قماش لاس کې کاڼي راوړه کاڼي ورته وایي گر رسولی چیست در مشتم نهان گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان ته چې د آسمانونو خبرونه بیانې اخو لرې خبره ده وایه زما د لاس کې څه دي پیغمبر ورته وایي زه ووایم چې ستا لاس کې څه دي او که ستا د لاس کې څه دي هغه په خپله ووایي وایي نه زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته یې ووایه پیغمبر په یو ګوته هغه لاس ته اشاره کوي داسې دننه لاس کې کاڼي دا قطکاڼي غوندې دي هغه دننه آواز کوي لا الہ گفت الا اللہ گفت لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت کانو آوازو کو چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
دا ابو جهل پلاس کې مونږ کانی یو دومره یو پس مکه کانی رويسته ول په دین جادو چلول بیا د کعبه په خوا کې ولا ټول راجم شو ول وای چې ته پیغمبر د سپوږمۍ دوه ټوکړې ول دا مسان سورلسمه سپوږمۍ وا او د جبل ابي قبيس د پاسه ولاړه وا په ګوته ورته اشاره وکړه په اسمان کې دوه ټوکړې شو او ول د جادو تر اسمانه پورې مرس رڼا ګوري او نظر نه لګي معجزات ویني او دا هغه ماشوم او دا هغه بچی معجزات ګوري چې د په مخ کې لوی شوی ایس استاد نه لري او هغه کمالات خی چې ځکه معجزه معنا دا چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کول معجزه ته ځکه معجزه وایي زما عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم غوندې کلام پیغمبر پیش کئی نو رحمان بابا زمانہ وا هغه زم جوړول شم داسې شیرونه د رحمان بابا په شان دا ستنم اسمان جوړ کړي دي ایو پر پاسه رحمان بابا غوندې شیرونه جوړه ویلې او ول جوړ کدی پسې چې سر زمان سامان زمان سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دې پسې جوړ او شعرونه مېرونه شاعران خو زمونږ ملک ډېر زیاتی رحمان بابا مشاعره و یو کال زم غوښته وم چل تلاړ منو شاعران ني صاحب چاته میګه صاحب یو چاته عاصی صاحب بس لکای مکای ځان پورې تړلې دي اوس طرح دعوت طرح ما ته وګورئ دا چا چې دا ترجمه ویلي دي دا دم داخل خبره واوري همیشه د پاره به موضوع نه بار نه وځي اره خبره به یو موضوع لاندې کې طرح داوا چې څوک تر کومه بسورلی د باد پشاکا وای څوک تر کومه بسورلی د باد پشاک دا جون د هوا شاده نو تر کومه به پیدا سي پاس روانه کله به هم ورځي دا طرح د شاعرانو سب داسې بکواسونه ویل کنه چې زه خو پړسم یو شاعر پکې را پاسې د هغه د مخ چې د کباب ته او ګیره پکې مچ ته نو د کباب نه مچ غرزول پکار دا پکې دا وای خیر چې زه پر را پاسې د منو داسې حجامت خو مې ټولو لو کو کنه داسې چې لارې مې ته خطا کړې او دا مې ورته وی چې د رحمان بابا غوندې په مشاعره کې ستاسو راوستل دا د تمام پښتون دنیا شرمول د قبر ته ستاسو راتلل سبب د لعنت کجا داغه کلام تپوس ورشي غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک نو زبا چوارا لما ته ویل یو قصیده ووایا نو ما به ورته د رحمان بابا یو قصیده وویل ما دا ټول یاد دی ما ته د رحمان بابا کتاب یاد او دا یاد کړی مې د قیوم خان د برکت او خدای پاک دې اوس وبخي هغه یو کال زه نظر بند کړی وم د شب قدر په قلعه کې نو نور سرونه د رحمان بابا کتابونو بدامي پاک یاد کړی تاسو خیال راغی یو لس میاشتې مې هلته تېرې کړې وې خو چې مې واورېده چې قیوم خان مړ شو نو مال خدای چې زما په حق کې خو ونه نیسئ ما بخلی چې مړ شي یا پړ شي ګوره مړو نه رستو د مړي بد حدیث کې راغلی دي چې بالکل به نه وایي خلاص شو خبره نو ما ته یاد دی نو مولانا صاحب چې ما ته به مولانا صاحب یو ورځ وي چې کاش چې عربي نه سیوا په بله ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په شعرونو مونځ کړ
کې امام غزالی تیر شوی دی هغه نه دي حل کړي لکه کم باریکات چې رحمان بابا په یو معمولی شعر کې حل کړي. اوس تصوف خپه نه شي تاسو مونږ څه پیژنو تصوف هغې دپاره ځان له خواري دا محنت دی په پاکستان کې تصوف لا څوک پېژني که تاسو وایئ دا صوفیان مفیان خو په آرام کښېنئ نن چې اسلام زمونږ صوفیانو د لاسه څومره تباه دی په خدای قسم که دومره 200 کاله پیرنګیانو تباه کړي لکه زمونږ د لاسه هر یو خواهشات نفسانیو ته مونږ د دین رنګ ورکړي هغې نه دین جوړ کړي لکه وګورئ تاسو په محرم کې 10 محرم باندې دا ښځې ځي او پادیرو کې اوبه اچوي په قبرونو دا ولې هلکه وایي حسنین تږي شهیدان شي میړم ورسره زویم ورسره سخرم ورسره اوله منګی والی را ډکې کی او ښځې په قبرونو اوبه اچوي حسنین تږي شهیدان شي. اوس دا عقل به دې قوم له څوک ورکوي چې تږي هغې شهیدان شوي اوبه په خپل مړي اچوي تږی زیم اوبه تسکې که نه چې تږی زیم او اوبه تسکې او ما ته وایي چې موړ شوې اوږې زیم روټۍ ته خورې او ما ته وایي موړ شوې تا اوس عقل دی ښه جي بیا تاسو راشئ په دې قبرونو مزاراتو باندې منجور ناست هلکه څه کوي مالګه ورته مخکې پرته ده جارو پرته ده څه کوي هلکه زیارت منجورې تاسو په ایمان ووایئ چې د دې زیارت دې منجور ته کوم ضرورت کېدی شي بیا په ایمان ووایئ چې د قبرونو د پاسه ناسته او حاصلات د قبرونو خوړل اصلی دین قرآن او حدیث دی په حدیث کې راشئ وګورئ چې څوک د قبرونو حاصلات خوري دا خلق به د جهنم په لاندې ټوکړه کې پراته نن ستا ملک کې وګوره کروڑپتیان د زیارت حصے اوس هم ورته راځي د کاکا صاحب زیارت یو دغه یې کړی و دا سالانه ما پسې میاګان تله او راتله نه جي خامخا به مال ګوره ما خو بوځئ خو ستاسو کار به خرابېږي دا مې درته وویل ویلار څه چې کي مال ځئ چې ورپسې ورغلم خدای شان ته وګورئ چې ورغلم په هغې ځای کې اوس ښځې دي او چا راته ووایي چې دا زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکه کېږي د میاشتې بس نور مې هر څه پرېښو په دغې مې شروع وکړه چې هغه یې را سره ورانه ده بیا یې راته ونه وي دا عقل دی بیا دا عقل به دې قوم کې څوک اچوي یو ښځې ما ته ووي چې په بو میا صاحب اوبه چې څوک وڅکي خپونه یې باد لاړ شي نو ما ورته چې په بو میا صاحب خو ګوره زیارت دی یو مړی دی ښه سړی تیر شوی قرآن لوی دی که په بو میا صاحب لوی دی په دې مې پوه که ویل قرآن لوی دی قرآن لوی دی قرآن لوی دی که د په بو میا صاحب هغه منجور لوی دی چې کوم هلته ناست دی جارو یې مخې ته او په دې ښځو یې وهي ویل قرآن لوی دی مال چې قرآن پې چوف کې هغه څه کې تبرک زیاتی که هغه مالګه کې زیاتی چې کوم هلته د منجور مخې ته پرته ده ویلې قرآن والا کې زیاتی نو مال په غبر ګوړنده شي په ټپو کې نه چې لاس تپې او نظر دې نه لګي نو قرآن غوندې عظیم کتاب در سره دی اسې راواله او په سر یې کېده او سپې که او ځان سره یې ومږه تو وایه چې د خدای په ټول کائنات کې
څومره اولیاء او بزرگان او قبرونه او زیارتونه دي د قرآن د یو ټکي قیمت لري، د یو ټکي. نو دومره عظیم ډاکټر دی په کور کې پروت دی او تا کوزڼی په سر کړې ده، شیخ مخکې دی او شیخڼی ورپسې ده. اوس دا عقل به دې قوم کې څوک اچي؟ دا به هله کېږي چې شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں، انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. ازلی بدبخت په نصیحت نه کېږي، دی باندې فولادي توره او دا گردن ته ووالته وځه چې اوس خو ټیک بشي که نه. دې لپاره قانون پکار چې څو پورې د ملک قانون قرآن او حدیث شوی نه، ښځه به په خپل ځای باغي وي د خدای نه، سړی به په خپل ځای باغي وي، هلک به په خپل ځای باغي وي، جینۍ به په خپل ځای باغي راټینګولی به نه شي. هغه ورځ مې لاهور کې یو خبره کړې ده، په ټول لاهور کې اور لګېدلی. ما وی والله اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عورتوں تمہیں سفید برقعے پہنوا کر تمہیں گھروں میں نہ بٹھا دیا. په کور کې مې نه یې کینولي، دا د ایرړو ګډې غوندې به تاسو مانه ونه ګرځي. نن ستا ملک کې وګوره چې لږ په خېټه موړ دی، ډومبی کار یې دا دی چې ښځه بربنډه کړي او برګه چادري ور په سر کي او د کوره راوځي، خلقو ته وایي چې دې ته وګورئ. به یو د اشارې پاتې چې میړی ورته وایي دا ده که نه، دې سړو ته وایي، نور خو هر څه خلاص. به دې دا پوزه به پټوي او دا به کوي، کله به دا کوي، کله به دا کوي، کله به دا کوي. شرمېدلو په شرمونو شو. دا څه قوم دی؟ دا خلق قرآن وګورئ، که زه غلط وایم دا قرآن خبره ده، قرآن زما نه دی، دا هغه خدای دی چې څوک دی په یو منټ کې ایره کولی شي، یو منټ کې. دا هغه خدای کلام. وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. قرنا قرآن وګورئ. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبره سړو ته ووایه چې ښځې وګورئ نظرونه ښکته وغورځوئ، او ښځو ته ووایه چې سړي وګورئ نو نظر ښکته وغورځوه. نن چا پې عمل کړی؟ تاسو دا شیخان چې ښځه وګورئ نظر ښکته غورځوئ او لا ورته داسې برند شي لکه د چیلي په شان، لا داسې ور برند شي. مونږ داسې کولی او بیا به ځان کم ځای ساتي. بھائی چرته یو ښځه وګورئ نظر ښکته کا، او چې هم ښځې بیا به څه اوس خو بل څه نشته. سارے میړه اوده پرته یي د دې کار دا راوتي. بیا دا زمونږ ملک شو. زمونږ صدر صاحب ډولکی غاړه کې جو اسلام آ رہا ہے آ جائے گا، آ رہا ہے آ جائے گا. مال د اسلام داسې شی دی لکه دا کړکه چرګه چې که نه د سینې د هډوکې ماتي، نو چې د کمې چرګې د سینې هډوکې ماتي نو هغه په هګۍ کې بچی نشي جوړولی، ځکه هغه هګۍ له داسې رګړ نشي ورکولی. کنی کمې چرګې د سینې هډوکی ټکي په 21مه شپه بچی وباسي، او چې د کمې چرګې د سینې هډوکی نه هغه په 21 کاله کېنوم بچی نه وباسي. نو مال دا کړکه چرګه ده 21 کاله یې په هګو کېنوم اسلام نه راځي او نه د اسلام بچی به راوباسي. ګورې به نن ستا ملک وګوره قدم بیرته دمتوب او کنجرتوب قدم بیا. نن د وی سی آر دنیا ده او د ټلویزیون دنیا ده. نن ستا ملک
د معززینو کور کې وی سی آر، بیا په ودونو کې پردای خزی ورکره راغلی، پردای خزی، او بیا د پردو خزو وی سی آر جوړی د واده کور والا. خبردار چې چا کر واده ته لاړ نشي. دې د خدای غودونو او زمونږ مالت کې واده، زما کور والا وی واده دې ما چې ور نشي دې دله کړ. کم دله په کور کې چې د پردو جنکو وی سی آر جوړیږي، هغه ذلیل ته کور ته ورځي واده له د هغې مړی په تندر لګوه، ودونه په تندر لګوه. نن کور په کور ډمتوب وکړي. هلکه زما د لور واده به ما کره به وي سی آر څنګه جوړ شي؟ دا ستاسو پښتو شوه او دا ما غیرت شو. چرسه دیوال وایي مینګه پښتانه مینګه مالا مینګه. د شپې په 1 بجه څوک رواني په موټر کې د پېښور نه مینګه مه کوئ، مینګه لاړ. وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. هغه وخت پښتانه بچیو د پښتون د ښځې د کپړو زړه ټوټه به په ډیرانم پردي سړي نه لیده. پېښور کې وګورئ، زه د ښار خلکو ته خلک وایم یہ دیگر ملا شہری تے پٹھان کا سوال پیدا کر دے، شہری تے پٹھان کا سوال پیدا کر. میں شہری تے پٹھان دی گل نہیں کہ میں خود شہری ہاں. او دن یاد کرو کہ تواڑیاں رنہ دلاخاں پاندیاں ہوندیاں آئیاں، دلاخے بے چولے، دلاخه پرتوک د پاسه یو بل پرتوګو د لټې بو چې زما د پرتوک کپړه په بورکه کې چرته پردې سړی ونګي. هغه وخت چرته لاړ ټانګو ته به پردې تړلې وې، بورکې سره ښځه به په پردو والا ټانګه کې تله. سیدانې به په بورکه کې خپلوانو کرنه تلې، په ډولۍ کې به تلې چې د بورکې کپړه هم چرته پردی سړی ونګي. نن راشي د دې خلقو حال وګورئ. د بی بی فاطمې نوم هغه بل رومي او شیعه ته ما کېنه خدای دې بې خو باسا 1400 کاله وشو، ځانم په وهلو بیړي تبا کړه، بل چالم سپېړ نه دا ورکړي. شیعه تاسو د بی بی فاطمې نوم دی. بی بی فاطمه چې وفات شو وصیت یې وکړ چې زما جنازه د شپې اوچته نه کوي، د ورځې اوچته نه کوي، د شپې اوچته کوي. ولې؟ اسې نه چې او بیا زما جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي چې زما د کفن کپړم چرته پردی سړی ونه کوي. دا د بی بی فاطمې وصیت و. نن شیعو ته تاسو د بی بی فاطمې نوم په کومه خوله هلئ؟ د هغې د سطر دا عالم و او معلم 10 ورځو کې ستاسو د ښځو عالم وګورئ. زما عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم قانون دی او د خدای کلام دی. د خدای په کلام توب دلیل څه دی؟ یو مزیدار خبره د زیار ځای کې کوم. په دې ملک یو ډله د پرویزیت ورته وایي، منکرین حدیث. کراچۍ کې یو مجلس کې سره پیښ پرویز